قدرمنو هر دویم دریم سړی چې ویني په بدن کې به پر یو ځای باندې درد وي په تکلیف به وي د درد دپاره یو خاصه وظیفه چې حضرت مفتی عبدالرؤف سکروي صاحب چې د دارالعلوم یو ډېر ستر مفتی دی د ترمذي شریف په حواله سره لیکلی هغه فرمایي چې د درد پر ځای باندې لاس ونیسه 3 واره ووایه چې بسم الله بسم الله بسم الله بیا د دې څه وروسته 2 واره دا دعا ووایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ان شاء الله تعالی د هغه درد به ختم سي که د یو بل چا پر بدن کې په یو ځای درد وي پر سر درد وي د یو ماشوم پر بدن په یو ځای کې درد وي پر هغه درد پر ځای باندې لاس نسه او دا دعا وایه شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله فرمایي چې زما عمر تقریبا 82 کاله دی 40 کاله کېږي چې زه دغه دعا وایم دا زما په معاملاتو کې شامله هغه فرمایي در اوسه پورې زه د الله د یو موذي د یو سخت مرض څخه محفوظه ساتلی که چیرې پر یو ځای باندې درد نه وي بیا هم سهار ماښام یا د هر لمانځه څه وروسته دغه 3 واره بسم الله بسم الله بسم الله او 2 واره اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ان شاء الله تعالی د هر رنګه موذي یعنی خطرناک ناجوړیانو څخه محفوظ ہے